دا وتا ستا په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کے سیٹ ہاؤس کے ناصر خان اور حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. تیرو جمعوں کے دا مرگ متعلق بیا ورپسې جمعه کې د قبر او نن جمعه د قبر نه پاسېدل حشر چې وته وایي او بیا د حشر میدان محشر وته وایي د حساب کتاب میدان دا غي بیان درته کوم. قبر نه انسانان چې کله پاسي د دې نه مخکې یو شپېلې والی کېږي. یو خدا دی چې هر انسان مري، سړی مري او ښځه مري او ماشوم مري، دا د هر انسان مرګ دی. دویم د کائناتو مرګ دی. دا کائنات بم یو ورځ راشي په هغې به ټول مړه شي. د کائناتو مرګ ته قیامت وایي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ وی ترسوچ پا مخدز مکر اللہ نم اغشتلی کی گی تر اغی پور قیامت بنا رہی. علماء با ختم شی، علم چی ختم شو. حدیث کی راضی بخاری شریف کے حدیث تے چې د قیامت د نخو نه یو نښه دا ده چې علم به ختم شي او علم د علماو په ختمېدو ختمېږي، عالمان به ختم شي، علم به ختم شي، جهالت به راشي. د سړي دا علم ختم شو چې الله څه ته وایي، الله څوک دی، دا الله څه صفتونه دي، دا علم ختم شو. بیا به دې د الله د ذات نه او د الله د وجود د انکار وکړي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة الا على شرار خلق اللہ. وی قیامت با اغی خلق راضی چی پٹول مخلوق کی گندہ خلقی، گندہ خلق بی. او بل حدیث کی راضی وی پا اغی خلق با قیامت راضی چی داغی یو بل سر دا خزو نر او دا خزو خزو او دا سلو سلو دا سی جندی لکا دا زنگل دا حیواناتو. حیا بختم شي، پردہ بختم شي، دین بختم شي، اسلام بختم شي، علم دا قرآن و سنت بختم شي. رب العالمین با اسرافیل علیہ السلام تا حکم کی جش پہلے ہوا
حضور پاک نے اوزل چاہتا پوسو کدا اللہ رسول خپا غندنے وی سنگ بخوشحال شم چې اسرافیل علیہ السلام شپیلے پخلو کے منڈلے دا او سر پی دا پاس ٹیٹ کرے دے او غوگی اللہ تا متوجہ کرے چې کله با اللہ حکم کئی چې شپیلے ہوا نو چې دا قیامت دا منظر میں پسترگو کرے او ما تا دا قیامت دا حالات را مخ کری وی سنگ خوشحال شم پدے خو خوش ذکر قیامت خو اس نرازی فوراً بنظام بدل شی کفر براشی اللہ دا وجود نہ بخلق انکارو کنو قیامت برازی نو دا سیزونا چرا روان دی سنگ خوشحال شم نو رب العالمین بحضرت اسرافیل علیہ السلام تا حکم کی جش پہلے ہوا اغتم پتہ نہ لگی چیزا بکلش پہلے ہوا اب اش پہلے ہوئی بعض علماوی پدش پہلے کی بدا اثری چدار سبڑن شی و ختم بشی او سو کوئی ننا شپیلے صرف نخدا نشان دے لکا سنچے یو دغه کې سکول کې ټلے والی شي دا ردی نخدا چې د پلان کې استاد پیریډ شروع شو د پلان کې ختم شو ویدارنګ د شپیلے نخدا د دې تاثیر نشتا خو بهر کې شپیلے وو والی شي قرآن شریف کے اللہ وی القارعۃ ما القارعہ قارعہ سے شید پیجنے قارعہ پا لغت کی ٹکول ہوتا ہوئی لکا یو سڑے یو اس پا نراوالی او پاغی باندی یو لرگی یا بلشی پا پلک باندی وی یو ڈکرے ڈکرے یہ کی دغا ڈکرے ڈکرے کون کی تا قارعہ ہوئی اللہ بیاوی القارعہ مملقا قارعہ سے شیدے بے پخپل بیان کئی بے قارعہ قیامت تے دا طول نظام ڈکری ڈکری کے ٹکڑے ٹکڑے بے کی یوم یکون الناس کل فراش المبسوس دا خلق بلکر پتنگان و خورو ورو پشانتی شی دا پتنگان چیز اللہ جیزو پیو طرف و سک ببل طرف و تکون الجبال کل عہن المنفوش او غرون بلکر وڑے غندی والوزی چکل دا زولہ شی دا غرون دا سے والا دا والے نی دا پنبے دا سے تار تار پوٹینے پدی فیضا کے خورش دا رنگی بدا غرون والو دی ختم بشی اذا الشمس کو اذا السماء انفطرت دا اسمان بٹوٹے ٹوٹے شی بل دے کے راضی کہ دا نور با دا سے ول راتوشی لکا سڑے کہ دا پٹکی رانگاڑی دا سے راڑی ہے ارسب نظام تس نس دڑی ولی بشی علماء پا کی اختلاف تا راجح قول دارے چی سلویخ کالبا اسم نی نبا اسمانی نبا زمکی نبا غری اسمم نی نبا انسانی ارسب ختم شی تردی حدا پوری چی فرشتی با اللہ ختم کی تردی حدا پوری چی اغا فرشتہ چی سوک دش پیلے پو کوئی اسرافیل علیہ السلام دا ابم ختم شی یو دا اللہ ذات بپاتی شی پروردگار باوازو کی لمن الملک اليوم اے دا دنیا بادشاہانو سو کوئی دا امریکی بادشاہو ما سو کوئی دا روسی او سو کوئی دا پاکستان او سو کوئی ہندوستان سو دا فران شتا سوک بادشاہ چی سر روچت کی اس سوک بجواب ورن کی اللہ بپخپل آوازو کی للہ الواحد القہار نن بادشاہشتا خدا دے انسانانو پیریانو نا نن دا یو ذات بادشاہی دے چی اغلی زور آور دے اگر مقابلہ کی سوک نشو دے دے دنیا نظام و بادشاہ ختم ارس دلی والی تس نس سوک نشتا چی سر روچت کی ہوئی دا فرعون سوک نشتا چی سر روچت کی ہوئی انا ربکم الاعلی استاسو لوی خدیم سوک نشتا چی اگر نمرودیت داو کی او سوک نشتا چی اگر سپر طاقت داو کی دا بیس سوک نی للہ الواحد القہار اللہ وی بادشاہشتا الملک للہ دا یو اللہ دا اگر یو دی القہار اوڑی زور اور بادشاہ بعض علماء لکی دا سلویخ کالا بمکمل روحون اللہ یو طرف تغون کی سو کوئی اسرافیل علیہ السلام دے شپیلے تبغون شی او سو کوئی اللہ تا پتر چکم دے غون دے گی وی پدی سلویخ کالا کی بنا پا کافر عذابی نا با مسلمان تا خوشحالی بھئی او سو کوئی نا وی با کافر تا پرشان لائقہ متعلق عذاب اللہ تا پتر سلویخ کالا پس با اللہ بیا اسرافیل علیہ السلام را جمدی کی او شپیلے بور کی شاب اس پکی بیا پوکی ہوا چی بیا پوکی ہوئی اذا هم من الاجداس الى ربهم ينسلون طول خلق برا روان شي
یو لوی میدان دی، پاغه میدان کې بدا خلق را جمع شي. دا میدان کم ځای دی لوی الله ته پته ده. خو راجح دا دی علما لیکي چې دا به د شام ځمکه داسې ځمکه به چې پاغه کې بلوړ او جورني غرب پکینی غونډه به پکینی، یو ځای به خلق ودرېږي. بالکل دا ټول مخلوق د چا کور، د چا ځمکه، د چا اونه، د چا سورې اسم نشتا، کولو یو میدان دشتا او سخت گرمی بھئی، سخت گرمی. او چې دی د قبرونو نه پاسی، چې څنګه اوچت شو دی پاسی د قبرونو نه، نو دی بتگی دا خلق جامه بینی بربند بھئی. اول من یکسا ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ مبارک فرمائی د ټولو نمک کی جامه باندې ابراہیم علیہ السلام لور کی. ولی ځکه په لویه مجمع کې داغه هتک شوی جامه ته خپل شوی وکړه چې نمرود اورته غورځاو. د لوی مجمع په مخ کې راغه بیزتی را لو جامع ته وستلا، نو الله بداغي بدل ولا ورکی. او دغه د قیامت په لوی میدان کې د ټولو پیغمبرانو مخ کې تعالی جامه درکم، الله به جامه ورکی. بیا به نور خلق رب العالمین جامه ورکی. دی بتگی چې څنګه پاسی نو حوض کوثر به د هر پیغمبر خپل حوض دی، د هر پیغمبر خپل چینه ده، خپل ولدا. زمون د پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کم نهر دی او کم حوض دی، هغه ته حوض کوثر وایي. دا اصل کې په جنت کې دی، د محشر دی میدان ته هغه نه اوله راغلی ده. نو خلق به خپل خپل پیغمبر حوض ته ځي. نبی علیہ السلام فرمائی زما امت به زما حوض ته راځي، او هر پیغمبر به پردي خلق د خپل حوض نه داسې منې کوي لکه انسان چې د خپل پټي نه پردی ګړې چیلې منې کوي. هر سړی خپل ګاړې ته خپل ګړې چیلې پریدي، پردی نه پریدي. دا رنګیر پیغمبر به خپل امت خپل حوض ته پریدي ونه پریدي. نو نبی علیہ السلام مبارک بخپل امت لا چاله چې اوغواړي غیله وبور کی. وی یو ډله به چې هغه مال او بول را رواني، وی فرشتي به منی کی چې مور ده. وی زبم او صحابي دا خو زماغه مرګري دي، زه چې کله وفات کېدم د دنیا نتلم دا خو زما مرګري دي. وی فرشتي براته وی چې تا ته پته نه لګي چې ستانه پس دوی څه کړی دي. ما وی دوی زمانه پس څه کړی دي؟ وی دی واپس کفر ته تللی دي. دا یو څو کسانو ډیر نږدې مسلمانان شو دي، یو څو ورځې مسلمانانو کچا، او چې حضور پاک کله دنیا نه تشریف راوړ دا واپس کافران شو، مرتدین شو. بخاری شریف کې حدیث راځي وی زبا وما چې خنو كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، چې ترسو ز په دوی کې موجود او هما تر دوی حالت معلومو. فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، خدای چې دې جهان نه بل تبوتلم به ما ته پته نه لګی ته خبردار. نو نبی علیہ السلام مبارک به د حوض کوثر نه وبور کې خپل امت له الله دې پکې مونږ راولي. او هغه حوض کوثر وب سنگي ویلا به د پيو نسپني، د اور نه به يخي اعلام زیدار، او د شاتو نخوږي، او پاغي به خلق ډيري، خود سکولوخي بم ډيري. وی کیزانه کنجوم السما، وی داغي پغاړه چې کم د سکلو کوزي پرتی دي، دا اسمان د ستور عمر دي، لکه د اسمان ستوري بشمار دي، نو دا بم بشمار دي، شمیر نه بزیاتی. مسلمانان با د خپل پیغمبر د حوض نوبوس کی لګتن به ختم شي. بیا روان شي میدان ته ټول یو طرف ته رواني، څوک به خپل قدمونو رواني، حدیث کې راځي خپل قدمونو، او څوک به لکه د مار توخیږي او خپل مخ به رواني. صحابه تاسو کې د الله رسوله دا په مخ به څنګه خلق دي؟ وی ولی کم ذات چې تعالی په لاس خپو کې دتلو طاقت پیدا کړی دی، هغه په مخ کې دتلو طاقت نشي پیدا کول. مارته وګوره خپې نشته رواني توخیږي، داسې رواني. او ګوره چې سړی پخپوزي او د لمخې له سر رکاوټ راځي، په لاس یې ختمي، لاس سره ځان دفاع کوي. وی چې کم خلق په مخ رواني د قیامت په میدان کې، دی به په لاس د ځان نشینا خوا کوي، په دې مخ به داسې خوا دی خوا کوي. الله دې مساتر. څوک به پړ مخې جهنم ته راخلی شي، پس پیمو کې بوله زنجیر واچي. دی به چغې وایي چې ما سره حساب کتاب نه دی شوی،
بارہ فرشتہ با آوازو کی وی تا کیوں سری جتا سر مونگ دا نیکو حساب کتابو کو سپیمو کی بزنزیر واچولی چو پڑ مخی بے جہنم تو غردئی اللہ دے مساتر سوک بدا سیوی چی غیب پا چی سنگستر گیو غالائی نو یو کل شکل براشی مزیدار دی بہتوی تسوکے یلوم بے نظر میں پتاو لگے دا اب بہتوی دستانے کملے دنیا کے زپتا پما دا پاسا سور ہوئے ذرا باندے سوروں نانے کمل بہت ہوئے او تم اخپل خواہشاتو تن پریخو دے اس رازلتا ٹیٹیگم او پمارا سور شا چلی حساب کتاب میدان تلے بوزو وی اغا نیک عمل دا یو حیوان پا شکل کے بہت ٹیٹ شی او دا نیک سلیب پی دا پاسا سور شی او میدان تبلار شی رسول اللہ مبارک فرمائی سوک با یو کس پا سور لے سوری سوک با دو کس پا یو سور لے سواری سوک با درے کسان پا سور لے سواری بعض بدبخت بداسی چسترگی سنگ اغلی پا یو خاص شکل بے نظر لگی تو سوکے تیرا معلوم بے نظر پتاو لگی دس پیرا وی دستا بد عملوں دنیا کے تپا ما سور وے آو مزے لے کولے چرچے لے کولے او نن بزپتا سورے گم رسول اللہ مبارک فرمائی زان تبیرا ٹٹ کی او اغا بد عمل با پیدا پاسا سور شی او اغا سر بدا سی چکئی لکا دا اغوانو والا سر چی چکئی او یو پی کئیو شاتنے پا دے کناٹی دا غستن پا چکا باندے وئی دا سی بے وئی او دا حساب کتاب میدان تبا روان شی بعض خلق بدا سی حضور پاک فرمائی چی غیب نیخ پنیغ بغیر حساب نو بغیر کتاب نہ جنت تلال شی دا بسو کی دا او یازر کسان بی دیو فرمائی رسول اللہ مبارک او یازر کسان دا اغدی چی بی حساب بی کتاب با جنت تدی یو صحابی پاسید ویدہ اللہ رسول ادعو اللہ لی ان یجعلنی منہم ویدہ خداینا سوالو کچی ما پا دیو یوزرو کہ اللہ راولی رسول اللہ مبارک او فرمائل انت منہم دیر اخرت پکی حساب شے بل صحابی پاسید ویدہ اللہ رسول مالا اللہ نسوالو کا جمع پکی خدای راولی وی سبق کا بها عکاشا ویدہ مخکنی صحابی عکاشا زما پا دعا اللہ پکی یو کس داخلو نو اپکی دے داخل شو بل کس پکی زما پا دعا بس دق یو ما سر اللہ وعدہ کرے خوش قسمت صحابی سوی پڑھ کے سوچ گئی چی او یازر کسان خو بی حساب بی کتاب دی نو دا خو ٹک تا چی دیر دی خو بیام تعداد کم دی ذکر صحابہ دیر زیاد تی تابعین دیر زیاد تی ریوبل حدیث شریف مسلم دے غی کے رازی چی دی او یوزرو کی ہر یو کس سربا او یازر مرگری بی الحمدللہ بیا سڑی سوچ گئی کہ واقعی دا خو دیر شو لیکن صحابہ دی تابعین دی تبع تابعین نیکان محدثین علماء صالحین شہداء اور دیر نیکان خلق دی نو دا خو ٹک دا تعداد زیاد تے خو نیکان خلق ام دیر دی نو بیا حدیث پاک کی رازی وسلاس حسیات من حسیات ربی ویدرے بلا اللہ لپی ویدرے لپی زمارونو قسم پا خلے قسم در تخرم چہ اللہ مسلمان عذاب لنرے پیدا کرو ما یفعل اللہ بعذابکم اللہ ویزستاسو پا عذاب سکون زما دا نعمت لقدر و شکریہ ادا کے ما خطاسو عذاب لنے پیدا کرے الخلق عیال اللہ نبی علیہ السلام فرمائی وی مخلوق اللہ تدا سے گران دے لکا بچی چپلار تگرانی نو بچی بسوک جہنم تو غرزائی خو منگ بد قسمت ایو منگ دا خدای دا نعمتونو نا شکر ایو مونگ پا سلی رشتو گینٹو کی نیم گنتم اللہ لنشور کولے دا منزون دا ٹول تیم یوزے کا نیم گنتا پہ لگی مونگ پا سلویخت روپو کی یو روپے اللہ لنشور کولے مونگ پا 1200 میاشتو کی یو میاشت دا رمضان دا اللہ عبادت نشو کولے او دا رزق بندو بس دا مونگ اللہ پا زیماغشت ردام یقین دی چے اللہ حق وی رشتیا وی اللہ چے سکی کولشی لیکن سرر آگی زمونگ پا لی خبر یقین نشتا مونگ آئیو کرے بل مسلمان دا اغلام و نقل سبغرو کدا حرام و نخوال نمونگ بسنگ جن تیرو او کدا بل مسلمان دا ازمہ کدا کور دا میرا قابون کنو زما جن بسی او زما حیا بسی او زما مال بسی دا طول پا خدای بدگمانے دی اللہ دن دینا ساتی پا اللہ یقین ساتا چی زما رازق اللہ دی زما عزت ورکون کی سوکتے اللہ دے مال کور او مال جن را کون کی سوکتے اللہ پردی مال نو صبر کا خدای بیدر کئی
په خدای یقین وساته کنه. نو چې ته په الله یقین نه ساتې او په الله بدګمانه نه کدا اغلا مې ونه کړنو زه بس خورم، کدا ډاکا مې ونه غورځول زه بس خورم، او کدا کار مې ونه کړ زه به بې عزت شم، نو دا خو ته په الله بدګمانه شو. الله وی دا زما کار ته نه، دا اغلا کار دی، دا ډاکې کار دی. نو ته په خدای بدګمانه شو، سرکشي دی الله سره شروع کړه. نو چې سرکشه شو نو بیا خدای نه پریدي کنه، بیا بدله سزا درکړي. الله دې د سرکشي نه وساتي. یو سفر کې رسول الله مبارک فرمایلی وی الله ارحم بعباده من الام بولدها، وی الله په خپل بندگانو دون رحم دې چې دونه د مور په بچو نشتا. یو خدای ته دا حدیث رسیدلی، هغه خزر ماشوم بچي وسره او اور بلید، وی دا الله رسوله وی دا صدا چې د الله رحم په خپل بندگانو د مور د رحم نه په بچو چې کم دی دا غینه زیات دی. وی او نو زه خو به مور امدا بچي خو به اور کې ونه غورځوم، نو الله د خپل بندگان بیا ولې اور کې غورځي؟ عجیب سوال دی. حضور پاک او فرمایل وی خدای پاک وی جلل وی الله به اور ته نه غورځي مگر هغه خلق به غورځي چې د الله په مقابله کې سرکشي کوي. دا الله خبر اعتبار نه ورکوي. الله وی رزق در کوم ته نه دا اغلا چې مینه کړي نه ملاوي. الله وی عزت زمال اس کړي ته نه کدا کار مینه کړي عزت نشتا. الله وی ډوډۍ بدل کوم ته نه کدا ډاکا مینه کړي ډوډۍ نشتا. دا د خدای مقابله کې سرکشي شو کنه شو. الله وی یو 15 وخت اثر ما تکیرا ته نه एकदम د شیطان منی. الله وی دا سلوختو کې یو روپې مال راکا ته نه ور کوم. الله وی ور کمال زیاتیږي ته ور کمال کمیږي. دا د خدای مقابله کې سرکشي شو کنه شو. خدای دې مساتی زمارونو. نو بیا چې دغه ځای نه خلق پاسي او څوک جنت ته نه خپنه غسوک دوزخ ته او څوک پتلا څوک بولاړي دا میدان دا حساب کتاب کې دونه به ګرمي به توبه چې څوک حضور پاک فرمایي تر نامه پورې پخپلو خلو کې، څوک تر کندو پورې، څوک تر مړې پورې او څوک تر خله پورې. خو ګوره د آخرت خوله او د دنیا خوله کې فرق دی. د دنیا خوله خو چې د خلکو نو بیږي نو دا او بسط اواره ساتي. د آخرت خوله به د ارچا نه چې بیږي لکه د جامع باغ پورې قائم وي. د ارچا خوله به هر انسان پسې داسې ولاړی لکه جامع چې د انسان نه تودا، بل خوا به نه بیږي. دا به ګرمي وي نا خلک براغون شي. و یرا دا څنګه چلو کو چې الله حساب کتاب شروع کې مونږ غږ شو یا دوزخ او یا جنت خو چې دی غم نه خلاص شو. ځکه ډیره سخته ګرمي له او تود او خولي دي. بعض داسې مشران الته خو به یو مری خو د دنیا د خياران به بعض را یو دیش یره یو کار نکو وي خپل نکله ولنه حضرت آدم علیه السلام له. ځکه هغه خدای پیغمبر دی او دا غنه دا سلسله د مون خدای شروع کړی دا. هغه ته درخواست وکړو کاغه الله ته وي او د حساب کتاب شروع شي. دا ټول به حضرت آدم علیه السلام ته راغون شي چې ته الله ته درخواست وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. چې دی آدم علیه السلام ته او لست لذلك دا خو نه شم کول. نن خو رب جبار حدیث کې راځي رب جبار دون غصه چې چرته دومره غصه نه ده کړې. او که زه وته دوی ما ماته چې خوځې سپارښونه کې تا بوټي لواله ګوتې په جنت کې وړې نو بس جواب ورکوم لست نشم کوله اذهبوا. نوح علیہ السلام تلار شه. نوح علیہ السلام زمانہ پس لنبی رسول دے. رسولان په پیغمبرانو کې یو ډله لوی ډله دا خلق بنوح علیہ السلام پیدا کی. هغه ته وای چې مونږ تعالی راغلی یو الله ته درخواست وکا چې الله حساب کتاب شروع کی. نوح علیہ السلام وای چې زه خدا کار نشم کولای لست لذلك نشم کولای دا کار چې دا کول شم ولې نشي کولای. یو هما د زوی د پاره سوال کړو رب ان ابني من اهلي خدای زما زوی زما اهل دي او تا خو ما سره وعده کړی و چې ستا اهل په دریاب نه بچکم د غرق کېدو زما زوی خدا دې غرق شو. الله وی انه ليس من اهلك دا ستا الله وتعالى ستا اهل نه دي انه عمل غیر صالح لو بدعمل دي. ما تا سره وعده کړی و خو د مسلمانانو اهل او عيال او دې خو کافر دي. دویم داوا چې التم قوم ته خیره کړی دا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. یا الله په دې مقدس مکه یو کافر پرې نه
انك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. الله کدا کافران نور جمدی پرېلې دا ما چې دا کمویا دو یا مرګري مسلمانان کړی دي خدای دار علا واپس گمراهان کوي. او کله دینه کم بچی پیدا کیږي نو هغه بچی هم کافران دي. 9.5 کال کې ته بچي ساده سړي زوی پیدا نه جو ټول کافر دي. نورم زیاتېږي کافران خدای ته تباہ کا وی بچی الته دی ولدا تباہ سوالونه کول اوس ولې حساب کتاب سوال کې لست لذالک دا کار نشم کوله. او الله جبار زور اور دون غصه لیکلین مخکم دومره غصه نه کړي نه برسته دون غصه وکي. خمنسو کو وی تاسو ابراهیم علیه السلام تلاش دی براش ابراهیم علیه السلام ته چې تسوالو کچ الله حساب کتاب شروع کی او زه چته ویل شم ما یو درې خبرې کړې دي ادرې خبرې رښتیا وې او که الله وی چې دا خو تاول داسې کوله. لکه یو موقع کې وی زه بیمارم قوم ته موږ سره اختر لاله شه وی زه بیمارم نو جسمانی مریض نو خو روحانی خو بیمارو کنه زړه پریشانو چې ما دا قوم ولې کفر او شرک کوي. نو کمانه الله لا تاسو کی چې ته خو جوړ تاول انی سقیم ویلو چې زه مریض یم. اگر چې هغه خبره په خپل ټیک یا خدای ته وی د مصر بادشاہ بل خلکو نه خدای رښتلې په لار چې بتلې خدای ته وی دا څه کار دی وی ته ما په مقدس مکه یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان نو مسلمان سره د مسلمان خدای روح خوري دا څه ده کنه. نو ګورې کله بادشاہ دی بوزي او تانه ته پوسو کینو ما دروغجن کوم ما وته وی دا مې خور ده نو ته ورته وی دا مې رور دی ویګه مسلمان روح خور یو لکه چې چا به وی چې دا مې خاوند دی نو بیا به له خاوند وجه او کوي به چې دا مې رور دی نو رور به نه وجه. نو که الله ما ته پوسو کې دا خو ستا خور نه وري ته خور خور په اصطلاح کې دی ته وی چې د مور پلان نه پیدا اگر چې خبره دروغ نه مسلمان رور خورو خو الله مقابله کې خو دا خبرم ټیک ده چې نسبی رور خور خو نو کن. نو ما دا درې ټکی دا سمانه ویلې شوی دی. یو بل یو خبره وا هغه دا چې هغه بوتانو ته کم وخت کې ابراهیم علیه السلام مړکل مات کړل او مشر بوت ته هغه واچو خبر نو ایمان دا چا کړی وی بل فعله کبیرهم دې مشر کړی دي. نو مطلب دا نو چې دې مشر یقینا کړی دي مطلب دا چې تاسو وایي چې دې خبرې کول دې خبرې وسره کوي کنه تاسو ته کې دې خو خبر نشي کوله والته کول نشي کوله نو ولې وته خدای وایي نو که الله وایي چې ښا دې مشر دا کړو چې دا خبره کړی اگر چې ابراهیم علیه السلام الزامن دا خبره کړی ده بهر کیف ونشو خلبن سوکو موسی علیه السلام تلاش موسی علیہ السلام تبوی ابو وتوی چې دا کار کم دی کولم ما خو سړی په سوکواله ودب مې وته خو او مر شو کما دوی تا سړی والے وجه منسوکو شه عیسی علیہ السلام له بل خلق راشي سوالو کا الله ته چې الله حساب کتاب شروع کی عیسی علیہ السلام بسوي وی زه چته کولې شم وی زما خو بنی اسرائیل عبادت کړي ما ته سجدي کړي دي نو کمان الله تاسو کی دعوت ویلې دي زبسکو ما خو نه دی ویلې او الله له بس جواب ورکوم تاسو هم په عبادت شوی دي کنه زبسوي او دا تاسو الله د عیسی علیہ السلام نه کوي او نبی علیہ السلام فرمایي چې کله الله د عیسی علیہ السلام لا تاسو کی انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين تعالی خلق ته چې زمو د مور عبادت وکا وی په عیسی علیہ السلام به دومره زور راشي چې د هر وختنه به د خولي په زمينه راوځي ما قلت لهم الا ما ته تاسو حکم کړی الله غو می ویلې دي بل خبره نه کړ تا ته پته انك انت څنګه علام الغیوب نشم خلق سوکو وی تاسو دا سیو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا ورشے قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تاخر اغتا اللہ مخ کی رستو عرصہ معاف کردی اغلا ورشے دی ٹول براشی نبی علیہ السلام مبارک تا حضور پاک تبکینی جس سے من خدا آدم علیہ السلام نا پٹولو پہ پیغمبرانو اگر دیدو سوکم غالا نیک دی اریوی دا کار نشم کولے خما تسوائے اللہ تسپارشو کجلی مخلوق سری حساب کتابو کی رسول اللہ مبارک بوتو فرمائی انا لذالک دا کار زکولے شم نور پیغمبران نشی کولے زکولے شم زیدہ سپارش کوم رسول اللہ مبارک فرمائی کہ زبدا
الله دا عرش لاندې یو مقام دی، مقام محمود وته وایي چې دا مونږ د بانګ نه پس کوم دعا کوو کنه، دې کې دا یو ټکی چې وبعث مقاما محمودا للذي وعدته، یا الله نبی علیہ السلام مقام محمود ته ورسه، هغه مقام محمود ته بدور شم عرش ته لاندې. نو دا الله صفاتونه به ویم او داسې صفاتونه به ویم چې هغه راته اوس وی نه دی یاد، التبرا یادېږي ځکه الله په خپل صفت خوشالېږي. او د دنیا د اور وزو برابر به رسول الله مبارک یو سجده وکړي، هلته خو یو ور د شپې نشته، خو د دنیا د یوې هفتې برابر. حضرت جبریل علیہ السلام براشي اذا سل تعطى، اوس چې سوال کې ستا سوال به ملوشي، شفاعت کوا قبول بشي شابه. نو النبی علیہ السلام به سوالو کې چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب وکړه، هر څه چې خو حساب وسره شروع کا، خلق تنگ شوی دی ډېر زیات. نو الله به حساب کتاب نه شروع کوي، او چې شروع یې کی نو زر به ختم شي. د دنیا په شپږو ګنټو په اندازه به ټول مخلوق سره الله حساب کتاب وکړي، د دنیا د شپږو ګنټو پر نیمه ورځ لمارونو بیا چې حساب کتاب کېږي عجیب منظر دی. الله دې راته آسانه کړي. من حسب عذب، حدیث کې راځي وی چا سره چې حساب شو برباد او تباہ شو. عائشہ صدیقہ سوئی دا ډېر هوښیاره بیبي وه، وی دا الله رسوله تاسو غواړئ چا سره حساب شو هلاک شو، او قرآن کې الله وی سوف یحاسب حسابا یسیرا، چې بعض خلکو سره خو به الله ډېر آسان حساب کوي. نو چې آسان حساب کوي خدا تبعی نه ده. وی عائشہ وی دا چې ته کومه خبره دی وکړه چې الله وی آسان حساب بکوم، ذالک العرض، دا خدا مت داسې دی چې الله به یو بنده ته وی چې اے بنده دا ګناه دې کړی دا خو زماله ماف مې کړې د ته جنت ته، اے بنده تا خوم دا پلان کې ګناه کړی دا، ها څه دې وکم جهنم ته دې غورځم زه او مې بخلې منډه وا دا دی. ولیکن من نوقش هلکا، که چا سره پوره حساب کتاب شروع شو، لکه یو شریک چوال چې بل شریک وال سره کوي، وایه کنه ما خو جون در کړو، ډوډۍ مې در کړې وه، صاحب دې غشتا، اوبه مې در کړې وې، عزت مې در کړو، ښکلی شکل مې در کړو، انسان مې پیدا کړی وې، مسلمان مې پیدا کړی، وایه د دغه نعمتونو مقابله کې څومره نیکۍ لري. وی بنده اتعرف ذنب کذا، فلان کې ګناه دې کړی ده کنه یاد لري دا، او الله کړی مې فلان کې ګناه دې کړی ده یاد لري دا، او الله یاد مې ده، سرګوشي پټ پټ وته لګي، فلان کې ګناه دې کړی یاد لري دا، او الله ال خو انکار هم نشي کول. که یو سړی انکار کوي چې مې نه ده کړی، نو قرآن شریف کې الله وی الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. وی په خله به خلق له مهر لګم او لا صفې به غوي شروع کی، او ما دې کړی ده کنه ته څنګه چې نه مې لګا دا ګوتې به ما کړی، خپې به وی پلان کې ګناه ته پما تللی، سرګي به وی پلان کې خدای ته پما کتللی، بیا وسکه وګونه به وی پلان کې خبرو ته پما اورېدل کړی، وی دې به اندامونو ته غوسه چې زه خو تاسو بچ کوم د دوزخ نه، چې تاسو خو خدو ټینګ شه. جناب دروغ ویلې نشي، نو دې به وی چې او کړی مې ده، پلان کې ګناه دې کړی ده او الله کړی مې ده پورا خودی بڑا کې وي، الله بولا وړي وړي ورته را یادای دا پټې نه ای بڑا کې وي خدایا هغه دې غټي مې کړی دی غرا ترا مخ کې نه کې کله را مخ کې هو غرق به ما دا خو ته پټي را یادې. الله به فرمایي وی په دنیا کې مې دا وړي ګناهونه تا کړی خو ما در باندې پرده کړی، دا څه کنه خدای سونه پردهدار دی، ممسونه گناہ کو او خدای پاکي چاته نه، حالانکه چې چاته خلاف کې دشمنی کې هغه مخالف وي چې خلکو ته و شرمومه، لیکن الله دې خلکو ته نه شرموي، رسوا کوي دینا مونږه خلاف کو الله مونږ رسوا کوي. په دنیا کې مې در باندې دا پرده کړې وي څوک دنه خبر، نو اوس هم در باندې پرده کوم او زپنه کومه دل بدل کړ. قرآن شریف کی اوگد آیت تاخیر کرا دی اولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات، دا بعض خلق گناہون اللہ بیا پنے کے بدلے زپنے قومی دل بدلے کرے دی بدادش او دا خود ما غوڑی پا وڑونے کو بدلے شوے ما خو غٹ گناہون کرو او سب پا غٹو بدلے گی اللہ ویسے گناہون خنورم ما خود رایات نکلل ما خنورم کرو خود رایات نکلل وی رب العالمین بو خان دی رسول اللہ مبارک فرمائے اللہ خندہ دا اللہ خوشحالی دا او بخان دی
آو بالکل ما ځکه ښکارا نه کړل چې ته اونه یریږې هیبت تر باندې را نشي امې د لدینه مخکې په غټو نیکو بدل کړي وای څومره د رحم بادشاہ دی کنه دی زما د قسم پاللی چې د الله نه رحیم ذات او رحمان ذات بل نشته مونږ یې خلاف کو مونږ له رزق راکړي مونږ یې خلاف کو مونږ له ډوډۍ راکړي مونږ له عزت راکړي مونږ له شکل راکړي او مونږ ځان ته مانځه تم کې نه مونږ څوک له الله له مونږ ور په جبه څه ذکر وکړو او مونږ په اندامونو سه عبادت وکړو ټول لګیاو یو بل تکنزل کو الله په خپه کېږي ټول لګیاو جمعات کې غیبت کو الله وي مکوا ټول لګیاو علماء پس بدر دوایو الله وي دا زما د دین رسون کې دي مکوا زما دوستانو تکنزل مکوا دا ته زما دین در رسي دا زما دوستان دي او وایو نه کوو پس کنزل پر دې مال مخراج رزق در کوم کنه مو وایو نه کو بداسه نو مون الله سره دشمنی کو الله غصه کو خپه کوي الله رزق را کوي ډوډۍ را کوي عزت را کوي زمارونو دا الله نه زیات د رحم ذات بل نشتا ډیر زیات رحم کوون کړي یو حدیث پاک کې راځي ما ته خو جدا حدیث را مخ کې شي نو داسې به اختیار د خوشاله نه جوړا راشي وی دا الله سل رحمتونه دي سل رحمتونو کې یو رحمت را کوس کړي او په مخلوق تقسیم کړي وی دا مور چې په بچو رحم کوي دا غده یا چرګ په خپل بچو رحم کوي کنه کوي تو ورشه د چرګ بچی ته ګوته کړه پس سونه پړکونه وای یا اسپا خپل بچی رحم کوي کنه کوي خپل پکې دې زر ته پوهچته کی او انسان او حیوان دا الله هغه یو رحمت ته چې د انسانانو د کبانو د درندگانو او د مخلوق په ځل کې چولې او یو کم سل رحمت الله ځان سره ساتلی دي يرحم الله بها عباده يوم القيامه فدغه یو کم سل رحمتونو به الله د قیامت پر خپل بندگانو رحم کوي پیرونو الله ډېر رحم کوونکی ذات دی الله مونږ باندې ډېر مهربان دی دا رب د خپکول رب نه دی ندی مناسب چې موږ خپل پروردگار خپکو په کار دې چې موږ خپل رب خوشاله کو نو چې ته خوشاله کینو د خوشالو کنجانه الله سره دی د رزق کنجانه او د عزت کنجانه الله سره دی چرته بتا الله برسوانه کی بی عزت بدینه کی او خدای به غریب او فقیر نه کی خرو نو حساب کتاب کې الله کوي چې شروع شي حساب کتاب عمل نامه براوالو دي چاته په خلاص کې او چاته په غسلاس کې او چاته د شاده طرف نه عمل نامه ملاويږي الله دې مونږ ته عمل نامه په خلاص کې راکړي بیا به خلک راشي د پولیس ورات مخ کې بتله د میزان ولاړی پاغي به وزن کېږي دومره تله دا یو چابړې دونه غټه رسول الله مبارک فرمایي کدا او اسمانونه او د وزمکه پکې واچي نو بیا به په ډک نشي دې تلې ته حضرت آدم علیه السلام ولاړی دغه هغه ټولو بچو سره حساب کیږي او د کم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کیږي هغه پیغمبر به مولاړي اسرائیل علیہ السلام به ولاړي جبريل علیہ السلام به مولاړي کرام الکاتبین کمی فرشتو چې وحی راوړي دا هغه فرشته به مولاړي وي او جناب جبريل علیہ السلام متل دغه دنده به نیولي هغه تل ویخني دا ولاړه تل چې به نیولي او هغه تل کې غشي وي داسې کېږي هغه ته باندې نه ګوري او رب العالمین به خپل د وزن نگرانی کوي الله په خپل به الله نگرانی کوي نیکه به خي طرف ته چول کېږي د عمل لاندې کېږي او ګناهونه به ګس طرف ته چول کېږي دا وزن به شروع شي رومبي حساب کتاب بچا سره کېږي عقل خداوي چې آدم علیه السلام اولاد سره وشي نه رسول الله مبارک فرمایي وي مونږ پټول امتونو کې خیری امت یو او زمو مسره به ټول نو مخ کې حساب کتاب کېږي ټول وای الحمدلله او زمو امت به ټول امتونو مخ کې جنت ته داخليږي رسول الله مبارک تبع الله आवाज وکي یو کسر مخ کې کا خپل خو چې سره حساب کتاب شروع کوم نو کولمبي حساب کتاب بلاغه شروع شي زموږ امت او بیا نبی هم دوی خط خپل یو کسر مخ کې چې هغه سره وکړ دا وخت ورته نبی رسول الله ډېر سخت دي څوک پر مخ کې کوم حساب کتاب او چې الله وسره کوي الله ته څوک ټینګي دي شي نو قدام یو کس ور مخ کې کا او الله سره په حساب کتاب کې ناکام شو خدا به आवाज وشي چې د پلان کې پیغمبر امتی ناکام شو ته خو زما بیزتی شو تاسو کې
بیا الله وازو کی ته خپل خو یو کس شروع کوم ساده امت نکوم یو کس را مخ کی نبی علیہ السلام فرمایي چې ما سره حضرت ابوبکر او حضرت عمر ولر دې دنیا وزیران دي او دې هلته وزیران دي یو ځل حضرت ابوبکر او حضرت عمر نبی علیہ السلام مبارک سره ولاړو یو خي طرف ته یو بس طرف ته حضرت ابوبکر دې یو خي لاس باندې او حضرت عمر دې ګس لاس باندې ونیو وی هکذا نبعث یوم القیامت وی دا قیامت پر ورځ به موږ قبرونه ګوردا سه پاسو عمر پیشنګوئی رښتیا شو هغه دواړه ور سره په کوټه مبارکه کې دفن دي دا به سره ولاړ نبی علیہ السلام مبارک بچو ګوري حضرت ابوبکر بل مټونی ابو بکر ذکر جو حساب کتاب تانا شروع کی او مانا اللہ رسولہ لاس پہ تیرا کہے گی نا نا وچتا ما مخ کے کا دا عمر مخ کے کا بل سوک مخ کے کا زا اللہ سرکم نے حساب کولے شم ما تک اللہ یو ٹکی دو اوے چت سدی راوڑی سبوے کزم کی دانی کی دو کہ اللہ وہ چدا خود ذکر کرے جی ما دل پڑھ کے ہدایت چولو ما دا پیغمبر مرګره پیدا کړی ما دا حضور پاک زمانه کې پیدا کړو بیا بس کې نه زه نشم کولی چې ابو بکر یریږي نو بل څوک بل مټه نشي ور مخکې کوي نه تب مخکې کېږي نو به حساب کتاب بتا سره کېږي اب الله سره کاږي دا الله رسول ما مخکې نه کېږي ګوره نو مې سم نشتا حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق متعلق نبی علیہ السلام او فرمایل دا وفات نه لګ مخکې وی په ما له اچ احسان نشتا چې په بعد چا احسان ما په دنیا کې ورته بدل خلاص کړي دي سوا د ابوبکر نه دا غي احسانونه په ما پراته دي دا غي بدل باغل الله د قیامت پر ورځ ورکړي سبا د حضرت ابوبکر صدیق د وفات ورځ ده ډېر افسوس کوم چې زموږ حکومتونه د علامه اقبال او د قائد اعظم د پیدایش او د وفات ورځ مناوي کنه لیکن د خلفای راشدین او خصوصا د حضرت ابوبکر صدیق د وفات دا مناول نشته کم از کم له حیثیت ورکول پکار زه په جلسې خو په کول پکار دي سرکاري تقریبات خو په پکار دي چې خلکو ته خلفای راشدین شان معلوم شي دا غي حالت خلکو ته معلوم شي دا سوق دا کم خلکو دی بلا سرکاږي جنا او نبی علیہ السلام مبارک به راکاږي جنا رومبي سات بتانا ما غرغر کېګه ما پدې جګړه به یو حضور پاک بم جاری حضرت ابوبکر بم جاری ابوبکر خو پدې جاری کې اسنه په ما ناکام نشم او حضرت نبی علیہ السلام پدې جاری چې واقعي کې پدې ناکام شو الله تعالی حساب کتاب منو کې شهلکا خګران کار دي الله خو زمام رسوایو شي وی الله په دې کې आवाज وکي چې دا سکار ابوبکر پرې دا پرې دا تا په دنیا کې یو خبره کړې و تا نه دروغ جن کوم چې ابوبکر فی الجنه دا حضور پاک اعلان ابوبکر به جنت ته ځي دا حضور پاک د الله سو صحابه او نمونه په یو مجلس کې اغستې دي ابوبکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه طلحه فی الجنه زبیر فی الجنه سعید بن زید فی الجنه دا لس کسان صحابه کرام حضور پاک په یو مجلس کې نمونه اغستې دي د نوم ته اغستې دي علی فی الجنه دا اغستې دي نو تا نه دروغ جن کوم تا رشتہ ویلی دی لہذا ابو بکر دی بغیر حساب او بغیر کتاب جنت تروان تلوی اعلان دے کنا لوی منقبت دے کنا بیا اور پس نور اغا او یازر کسان با او باسی چند بشی نور طول خلق تر آدم علیہ السلام نا عیسیٰ علیہ السلام پور پیغمبران دقا سے تک وگونا چی زمان بسکے گی نمبر خود نبی علیہ السلام امت یاولا اگر روان دی جنت تا جناب بیا به حساب کتاب نو عام خلق سره شروع شي نه چا د نیکو تل چې درنه شي جنت ته بځي د چا کرت نیکو تل سپک شوا دوزخ ته بځي او کله چا د نیکو تل برابر شوا نو اعراف یو ځای جنت او د دوزخ په منځ کې ال ته بځي سمودبا ال ته نبی به خدای پاک جنت ته بوزي یو کس به روان کړي جهنم ته حضرت آدم علیہ السلام با د کجوری د پانے پشاسنی جامعی چولی اب آوازو کی نبی علیہ السلام تا یا احمدو اے احمد ستا یو امتی جہنم تروان کرے دے گورتا ستا امتی دے گوردون فکر کے پیغمبران پراتے دی سمر فکر من نبی علیہ السلام اگوری فرشتو تب آواز ورکی تا سڑی رو کر دے عقیبے نہ کر دے
بیا به आवाज ورکړي سړی راوګرځوي بیا به نه راګرځي لګ لګ تنګ کې ناشته نو دارو سمرګري بځای شي باران دی لګونه لګ لګ را مخ کې شیخ دمو وخت لګ لګ مخ کې شي لګ لګ الله با جر در کې لګونه را مخ کې شي بار مرګري زیادن نشي نو دلته مناسب دلته ولې دلته بس امن مناسب لګوي نو جناب خدای امتی ستا جهنم ته روان فرشتو ته आवाज وکړي نه به ودرې اخره کې رسول الله مبارک به आवाज وکړي چې دې یو نیکی ما سره ده د حساب کتاب بیا کو نه به ودرې فرشته به وته وي چې ګور ستا قران کې دې راغلي علیها ملائکه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا التي وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد استا قران کې دې راغلي چې جهنم فرشتي لري سخت دي لري او جلنه نه میګي رحم دل نه دي او د الله د حکم تابعداري کوي مونږ ته الله حکم کړی نو مونږ څنګه کې نافرمانی وکړو کته خامخا دی درول غواړي نو الله ته وای الله به مونږ ته وای نبی زم به الله ته رجوع کوي الله به فرشتو ته را واپس کوي دا سړی به وای رسول الله مبارک باندې پیژني وی سیبا دا سکه لا پټه کاغذ درو وستم زما خو یو د لوازو شو چې دا جهنم ترې دي اوس به بیا دوباره را باندې د جهنم اعلان کیږي دا پرده کاغذ څه شی حضور پاک دې لستونی نه به کاغذ رو باسم دا پنه کو کې بواچوم نه کې به درنیش ما کې سپکه و درنیش وي اعلان وشي پلان کې جنت ته دي دا سړی براشي او د نبی رسول الله لاسونه بخولې ته سو کې ما خو نه پیژنې او دا پرده د سوا زه خو په غم اخلاص کړم غر کوم جنت اعلان را باندې شو وزستا هغه پیغمبرم چې نادي دلی ته په ایمان راوړل الحمدلله او دې کاغذ کې هغه درود شریف په تعالی مې ډیر وزله ساتلې درود شریف په قدر پوه شو کنه څونه درود شریف دروازه وای ډیر اشتیا وای لسبم نه وای شلبم نه وای ځان له نصاب مقرر کړي درود شریف کم از کم 200 قرات درود شریف روزانه وای تاسو فائدہ ده پکې وای به ان شاء الله کوم 200 وخت باندې لګي ان سره ولي کې په لازم ده پاسه ولي کې 200 قرات درود شریف ان شاء الله ټول وای الله به فائدہ درکړي یو بل سره وي ابم جهنم تراوان کی الله به فرشتو ته आवाज وکي ودا سړی راو ګرځي یو کاغذ پاتې الله نه یې نه خو الله د بعضی سیس قدر خي وی راوي ګرځي یو نیکی پاتې ده چې راوي ګرځي الله به یو کاغذ هغه سلور کې وشره په نیکو کې د لواچې دوباره د سروزن وشي الله ما هذه البطاقه د دې سړي به یو کم سل دفتر د ګناهونو یو دفتر د نیکو او هغه یو کم سل دفتر د ګناهونو دومره دي چې یو دفتر راخور کې د ازمک اسمانونو پیدا کېږي خدای دا پټه پرزلا دا د یو کم سلو دفترو مقابله کم ځای کولی شي الله ویلا ظلم اليوم نن ظلم نشته دا پرزه پاتره شابه چوتلی چې دوباره ولنه کې او بده وتلی هغه یو کم سل دفتر د ګناه یو طرف ته یو دفتر د نیکو بل طرف ته اپټه کاغذ وبکه ورغورځي نیکه به درنی شي ګناه به سپکیش بما هذه دا سشو الله اذا زمان نوم دے ولا ذکر الله اکبر دا الله د نوم نه لوي شي بلشتا نشتا خو موږ غوړیو خبره تکو پریز غواړي اسنه ستاسو ذکر دا سوال لا نشي چې رب زبد الله نو مخلمه ادي وسره خو یو شی برابر نه دي مثال درکوم یو ډاکټر لچ سړی لال شي او هغه وته اولی کې د زړه مریضي مثلا وته دارو کې جلاستا د بلډ پريشر او د زړه علاج دی او په دې ما سل مریضان تجربه کړی دي او کمپنۍ هم دارو دي وګوره دې سره بد مالګې نه پرېس کې غوړونه به پرېس کې دا وته وایي کنه وایي پلان کې شي نه به پرېس کې غټه غوخه به نه خوري پلان کې به نه خوري پلان کې به نه خوري نو بیا هغه دارو فائدہ رسي کنه رسي ها خو کله وسره پرېز نه کوي اګولېم خوري دغم خوري مرچکیم خوري اګولېم خوري مالګم خوري اګولېم خوري او غندم خوري ډاکټر چې کوم پرېز خوري پرېز نه کوي نو دا نسخه غل بیا فائدہ ور کوي
نه دقرنګي د الله نوم ډیر لوی دی، ډیر مضبوطه نسخه د جنت. خو نبی علیہ السلام او الله وسره ګوري پرهیز خولې دی، پرهیز به سره کې ډاکټر وی دادا بخوري او د دې نه پرهیز کې الله بدل نسخه فائدہ ور کوي. د الله نوم لوی دی، جنت ته به رسي. خو دا شی به سره استعمال چې هغه منځونه دی، روزه ده، زکات دی، د دې سیز نه پرهیز کې فائدہ بدل کوي. امرون د محشر دغه ورځ د حساب کتاب ډیره عظیمه سخت ورځ ده، دومره سخت ورځ ده چې پیغمبران به پریشان وي، امت به پریشان وي، هغه نه پس به پوری سورات باندې تلل دي. پیغمبران چې په پوری سورات دي وی رب سلم سلم یا الله خیر راکا، پیغمبران به وي. او حضور پاک فرمایي څوک به پرب دسترګه پوری ودی، څوک لکه د باد پشان، څوک لکه د تیز سورلې پشان به پوری ودی. ته به لکه دا به څنګه د وختن نری د توري د تیرې پرې به څنګه خلک پوری ودی. اوس واړو سوال ختم شو، د بجلی په دې نری تار د تور بیلین په یو ټک کې بجلی در رسیږي کنه، په نری تار رسیږي دا بجلی. یا دلته خبرې کوم خبره خلینا خبره رسیږي، زما دا आवाज په دې نری تار الته رسیږي نه رسیږي. نو چې بندل الله دا طاقت ورکړ، نو الله سره دا طاقت شته که نشته؟ هغه پولیس سرات باندې پکې دی او خپه باندې اړو نه سوځيږي او نه بخوږيږي او په یو ټک بالته ورسي. ریل ګاډي ته ګوره کنه په پټلې څنګه نه پسې روان دي، هغه نه پټلې د پاسه پټلې خو نه شو، ریل ګاډي پایا خو په ماته نشو، هغه څه به الله په پوره بس. او چې چا سره د الله طاقت ني نو بیا د وختنه نه ریو د توري نه تیرا په دې د الله د طاقت نه بغیر نشي تیرې. تمارو دا ډېر مراحل زمون په سر پراته دي. نو هوای دنیا ترالو ډوډۍ مخوړه او جنم تیر کا او بس ابس جندي زما دې په خدای قسمي کدا بس جندي. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. سو څه خیال دی چې ما بس پیدا کړل ما ته نه واپس کېږي؟ خامخا مال راځي. فاما من ثقلت موازینه فهو في عيشه راضيه. دا چا د نه کېتل درنې شوي خوشاله ژوند دی، اس تکلیف به وطنی بل ځای کې وی لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. نه يرشتو نه په خفګان شتا، د دنیا په بچو مال په غمجن بم نشي. واما من خفت موازینه فامه هاویه. دا چا د نه کې وزن کسبک شو دا غټه کانه سره هاویه ده. وما ادراک ما هاویه څه شی ده؟ نار حامیه. دا سه اور دې چې سړی له داغونه ور کوي، ګرم اور دې الله دې مستر. نو لاول مرګ، بیا د قبر جون، بیا د قبر نه پاسېدل او بیا د حساب کتاب روز او د هغې نه پس پورې صراط باندې تلل. دا به کېږي او د الله په فضل به اسانېږي او د الله په فضل به په هغه چا کېږي چې څوک الله ته ځان نږدې کړي الله راضي کړي او الله په ډېرو معمولي خبرو راضي کېږي. د الله د عبادت راغونډ کړي ډېر معمولي څیز دی، تا له ډېره فایده درکوي او ورسره لږ پرهیز پکار دی. وکړې رب العالمین ته زمونږ راضي شي. خدای زمون مرگ خشته کې، خدای زمون زنکدن خشته کې، د مرگ او د زنکدن د تکلیفونو نه مساته، زمون د قبر د تیارونو او د تکلیفونو نه مساته. او قبر راته خدای د جنت د باغچو باغچه جوړه کې او خدای د محشر پر ورځ د سختو تکلیفونو غمونو ترونو الله په امن او امان کې وساته. خدای پوری صراط باندې کلم آسان کې، الله د رسول الله مبارک تابعداري نصیب کې او د هغه د مبارک جنډې لاندې مدرول کې او د هغه د حوض کوثر وبم نصیب کې. خدای کسو په مریضان دي ته ولا شفا ورکړي، چاته څه قسم غمونه تکلیفونه دي په خیر او په خوشاله ولا بدل کې. رب کله چا یو بل سره دشمنی طرف غلنی تی ولا پروغ بدل کې. خدای چاته څه قسمه تکلیفونه دي تی ولا په خوشاله بدل کې. خدای زمون په ځل کې د خپل ذات او د خپل حبيب مینا واچي، زمون جبه په ذکر او په درود جاری کې د ګنا نه مساته. حاضر جمع ټول خدای او بخي او ته زمون د ناس او زمون د مونږ او زمون د جمعیت او د راتل په خپل دربار کې قبول منظور کې. اخر وخت میں اللہ پکڑی دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ او اغا یہ زمس کم تیمس کے اغه لري بیا پوکی نه ور کوي. ځکه بعض انسان د بل د پوکی نه نفرت کوي. یا مثلا جام کې وبلی او بد ودرې کسس کی او کسې نس کی هغه لري پوکی نه ور کوي. ولی ځکه بیا بل مرګرس کی هغه نفرت کوي. او کسړي خپل کاسې خپل لوخي د بل استعمال نه دی په خپل استعمالي نو که خوراک سکا کې هغه له پوکی ور کول شي منه بیا نه دی. د سنت مطابق لوی وخت پرې خودل فلوختو کالو نه پس سنت تی، هر وخت سنت تی او د وختو خپل مقدار دی ښا
یا کم ویختا چې سړی پریدي د غوګون د پوسکو پورې یا د سټ تمیانځ پورې یا د اولو پورې لیکن د عمر قید نشتا خیل هم ثابت دي د نبی علیہ السلام نه او ویخته والا کولم جایز دي او چې د انګریزانو د ویختو سره مشابهت نه لري خزه امړی بالکل چې خزه امړ شي د خاوند باندې دا حق دی چې په خیر خیرات وکړي د خزه په خپل جون د خاوند خدمت کړي دي د خاوند د بچو یې خدمت کړي دي او خاوند په خیر خیرات باقاعده کولی شي نفل کولی ثواب او تبخلی شي او دارنګ ذکر او اذکار دغه ثواب او تبخلی شي دا پکار دي چې سړی د یو مرګري مرشي خاوند نو خزر داسې کوي چې خزم لشي خاوند الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. بران و محترم اوریدن کو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے پدے 402 نمبر کیسٹ کے تاسو د محشر د ورځې حساب باندې بیان وورید دا تاسو ته په خبر خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روڈ شریف فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے د هر جمعه تقریبا ہم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 تو میدان کی د محشر محمد راغے اے دلولا تاج پسر محمد راغے ملائک توڑان دی رستو زی عالما شہنشاہ د بحر بر محمد راغے خیو گستی میں کئیلو جبرائیل دی اڑان دی رستو لشکر محمد راغے کمر بند شفاعت ترملا تڑلے ہزار شکر فر محمد راغے تور زلفی واللیل ذا یخشادی پخوبانو کی افسر محمد راغے او پمازاغ مکہل اینند ناغ والدحا مخ جلوگر محمد راغ او مبارک
سی بیا بیا گنہگارانو شفاعت لا نامور محمد راغے را پاسی گئی دا محشر تو گرا دو کئی زی قسمت لد کوثر محمد راغے زن زن با جڑی گی چ محشر دے پا محمد امین اختر محمد راغے دستر گٹو دزرگی سرد محمد عربی او پا مرسلانو کی سرورد محمد عربی دستر گٹو دزرگی سرد محمد عربی دوارا جہان ایروخا نشل دمخ پرنا او حسرو خان اسرو خان او منود محمد عربی دستر گٹو دزرگی سرد محمد عربی دستر گٹو دزرگی سرد محمد عربی پمرسلانو کی سرورد محمد عربی دستر گٹو دزرگی سرد محمد عربی ذکرنا دا جمال پورتدار ششلا ذکرنا دا جمال پورتدار ششلا چما شکا در بگ برد محمد عربی دستر گٹو دزرگی سر محمد عربی پمرسلانو کی سرورد محمد عربی دستر گٹو دزرگی سر محمد عربی دا قدم خور نیزار شم پذر کرتا او دا قدم خور نیزار شم پذر کرتا او زما محبوب زما دل برد محمد عربی دستر گٹو دزرگی سہد محمد عربی پمرسلانو کی سرورد محمد عربی دستر گٹو دزرگی سہد محمد عربی دمحشرت گورا پاسی گئی مبارک شدرتا دمحشرت گورا پاسی گئی مبارک شدرتا روان پلور دا کوثر د محمد عربی دستر گتر دزرگی سر محمد عربی محمد امین پدی گوال رمح مولا او مالک زما دمال سرد محمد عربی دستر گتر دزرگی سر